یو هلک او جنۍ چې د کوره تښتېدلي وو په مینه باندې واده کولو، هغه دواړه چې واده هم کړی دی په اسلام آباد کې وژل شوي دي. دغه هلک او جنۍ د کوم ځای وو، دوی ولې داسې کار کولو، ټول تفصیل در سره په دې ویډیو کې شریکوم چې د دې جنۍ کورنۍ څه ویلي دي. موږ سره تر اخره پاتې شئ. درنو دوستانو، دا واقعه د اسلام آباد په I-10 علاقه کې مخې ته راغلې ده چې د دوی دواړو جسدونه د کمرې نه راویستل شوي دي. نو بیا خلکو ته پته لګېدلې، یعنې کله چې د دوی کورنۍ راغلي، په دوی باندې ډزې کولې، په دوی باندې غزارونه کول، هغه ټیم کې هم چاته څه معلومات نه وو، هیڅ چاته پته نه وه. ویل کېږي چې دا هلک او جنۍ چې دواړو په مینه باندې واده کول غوښتل، خو د دواړو کورنۍ په دې باندې رضا نه وي چې د دوی واده وشي. په دې وجه باندې دوی دواړو داسې پلان جوړ کړی دی چې د کوره تښتېدلي دي. کله چې د کوره تښتېدلي، نو دوی د اسلام آباد مخه کړې ده. ویل کېږي چې دوی بل خوا هم تللي وو، خو بیا د هغې نه پس دوی اسلام آباد ته راغلي وو چې د دغه ځای معلومات یو چا کړي دي او دوی ته خبر ورکړی دی. دوی راغلي دي، په کمرو باندې ورننوتي دي او دغه هلک او جنۍ دواړه په ډیر بېدردۍ سره په بد مرګ باندې وژلي دي، چې یقینا ډیره زیاته افسوسناکه واقعه شوې ده. خو مور پلار ته پکار دي چې په خپلو بچو باندې نظر ساتي. که هر مور پلار خپلو بچو ته ازادي ورکړي، نو همدغسې کیږي. ازادي پکار ده، خو داسې هم نه دي پکار چې هلک او جنۍ بیا وتښتي او داسې واده کوي. د مور پلار خبرو ته غوږ ایښودل پکار دي، د مور پلار خبرې منل پکار دي، کني بیا به داسې حالات مخې ته راځي. که دوی دواړو د مور پلار په خوښه باندې په نورو ځایونو کې واده کړی، نو نن به دوی د داسې حالت سره، د داسې واقعي سره نه مخامخ کېدل. تاسو داسې خلکو ته څه پیغام لرئ او څه نظر لرئ، خپل نظر را سره ضرور شریک کړئ. زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ.